داسې به یو بنده د خدای نه وي چې هغه نه څه خطا او قصور او غلطي نه ترې نه کېږي. غلطي کېدل دا دومره لویه ګناه نه ده لکه په غلطي او په دې ګناه باندې فخر دی، د خدای دښمنۍ باندې فخر، یا پې همیشه توب یا غټ ځان ته روا ګڼل. دا ډېرې غټې غټې غلطي دي. په دې کې بعض دې خبرې دي چې انسان د اسلام په وزنې کای په ماتېږي. نو که چېرته خدای ناکرده د انسان غلطي وسوه، غلطي کېږي، که لویه غلطي که کشنوټې غلطي، د غلطي او د ګناه نه بیا په خاصه توګه چې یوه ګناه ډېره لویه ګناه، یوه ګناه غټه ګناه، یوه ګناه لوی ظلم، یو ګناه یو ډېر بد شی، داسې د دې ګناه کولو نه وروسته څه کول پکار دي. کېدای شي دا پوښتنه تاسو په سلو کې د 80 کسانو څه وکړي، 80 دا د جواب درکړي، پرې نه پوهېږم. ښه راځئ واورئ. حدیث شریف مفهوم دی وي که چېرته خدای نکرده د یو انسان نه ګناه وشي چې هغه انسان به داسې نه وي چې بیا د دغه ګناه نه وروسته پر دې ګناه اول پښیمانه شي یا وژاړي یا دغسې په زړه کې که ژاړي نو د سترګې نه ودېږي، وروسته د توبې په نیت باندې استغفار وایي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. وروسته له هغه نه بیا په ښه توګه باندې اودس وکړي، ښه توګه اودس سنت طریقه اودس دی، او بیا پاڅېږي ولاړ شي 2 رکعته لمونځ وکړي د الله پاک د رضا لپاره، پر دې ګناه دته صلات توبه ویل کېږي، د ګناه د معافي لپاره. بیا له الله تعالی نه بیا بخښه وغواړي، د دې ګناه د لمانځه نه وروسته بیا استغفار وبخښه د الله نه وغواړي، توبه وباسي الله ته. وایي داسې به څوک نه وي چې بیا د الله پاک هغه ګناه ورته ونه بخښي. ها که د بنده حق یا هغه نه معافي وغواړي یا حق ورکړه، که د خدای په حقوقو کې هر حق الله پاک به تا ته د دې ګناه د دې بخښي د دغه بدي ګناه بخښه درته وکړي. خو دا هم ډېر غټ ظلم دی چې سړی د دې ګناه څه بخښه وروسته نه غواړي نو هغه باره ډېرېږي. کله د کشني ډبرو څه غر جوړېږي. نو چې غر جوړ سو د زکندن په وخت کې به بیا کېدای شي دا پیدا انسان ته ونه کړي چې یا الله زما اوس توبه ده. د فرعون په خوله باندې ولې خټې ورچخ سوې ول الآن وقد عصیتني من قبل، اوس مخکې دې څه کول. د توبې دروازه خلاصه ده د زکندن تر سلګۍ پورې. خو د زکندن په وخت کې 2 حالات انسان ته متوجه کېږي، یو د یاس دی، یو د بأس حالت دی. د بأس حالت هغه ته وایي چې انسان ناامید شي، یعنې چې کېدای شي مرګ راشي، یعنې زه اوس دا دوا کار نه کوي. یو د یاس حالت دی، د یاس حالت بالکل د ناامیدۍ دی. داسې هغه حالت دی چې پرشتي انسان وویني، ناوله د مخلوق انسان وویني، د عذاب قصار انسان وویني، هلته نو بیا توبه نه کولیږي.